هندوستان هیواد ناکامورا ته کومه مهمه جایزه ورکړله؟ هند هیواد د افغانستان او ناکامورا په باره کې څه ویلي دي؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. هند هیواد هم افغانستان کې د ناکامورا فعالیتونه وستایل. د هند حکومت په افغانستان کې خادم ډاکټر تیتستو ناکامورا مشهور په کاکامورات ته د هغه د فعالیتونو په ویاړ د هندي حکومت تر ټوله مهمه جایزه یعنی پادمای شری ورکړې ده. ناکامورا یو له هغو کسانو څخه و چې په نړیواله کچې فعالیتونه وستایل شول او خلکو یې پر مړینه خواشیني وښوده. دا په هند کې څلورمه ستره ملکي جایزه ده چې د بشر دوستانه او عامه خدماتو په برخه کې فعالو او خواریکښو خلکو ته ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناکامورا کورنۍ ویلي دي دوی هیله لري چې افغانستان ته ثبات راشي او دغه هیواد له دایمي پرمختګ څخه برخمن شي. د ناکامورا کورنۍ دا خبره تیره شپه ناوخته داسې مهال کړې چې زرګونو جاپانیانو د دې هیواد په فوکوکا ښار کې د ناکامورا او له هغه څخه د سره افغانانو لپاره ستاینه وکړه. جاپانیانو دغه غونډه ناکامورا د فعالیتونو د ستاینې لپاره ځانګړې کړې وه. د ناکامورا کورنۍ وایي ناکامورا په افغانستان کې کلونه د پرمختګ، آبادۍ او د وچکالۍ له منځه وړلو لپاره کار کړی دی چې دوی په مړینه خواشیني دي، خو وایي چې په کارونو دوی ویاړي. په جوړه شوې غونډه کې د ناکامورا زوی په خپلو څرګندونو کې د پلار په مرګ خواشیني څرګنده کړه او د هغه له لوري ترسره شوي کارونه یې د افغانستان او جاپانیانو لپاره یو ویاړ وباله. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې دغه خبر به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.